د پاکستان لخوا د طالبانو ترمنځ اختلافاتو پیدا کولو هڅه که حقیقت. حسن عباس وایي حقاني غواړي د طالبانو مشر شي او د ملا یعقوب اړیکې پاکستان سره خرابې شوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو بیرته راتګ کتاب لیکوال حسن عباس وایي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني په راتلونکي کې د طالبانو د مشر په توګه د ټاکل کېدو په لټه کې دی. نوموړي ویلي چې حقاني له پاکستان سره ښې اړیکې لري خو نه غواړي په دغه هیواد پورې اړوند څېره وپېژندل شي. حسن عباس د دوشنبې په ورځ وویل چې طالبان اوس هم له پاکستان سره تړلي دي خو دا اړیکې د وخت په تېرېدو کمې شوي دي. د نوموړي په وینا په 90مه لسیزه کې پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي امارات طالبان په رسمیت پیژندلي وو، خو په دې دوره کې طالبانو له ازبکستان، چین، روسیې، متحده عربي اماراتو او قطر سره نږدې اړیکې ټینګې کړې دي او په افغانستان کې د ګڼو ډیپلوماتانو شتون دا په ډاګه کوي چې طالبان نور پاکستان ته اړتیا نه لري. عباس زیاته کړه له سیاسي او ډیپلوماتیک پلوه پر پاکستان د طالبانو انحصار کم شوی خو له اقتصادي پلوه دا انحصار لا هم پاتې دی ځکه سوداګریز توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته واردېږي او پاکستان هم غواړي چې د سوداګریزو ګټو له امله دغه تعاملات دوامداره وساتي. هغه وايي طالبان د پاکستان په اقتصادي کمزورتیا ښه پوهیږي. د عباس په وینا د امنیت او استخباراتو په برخه کې د طالبانو او پاکستان ګټې په ټکر کې دي په داسې حال کې چې پخوا طالبانو د پاکستان پر استخباراتو تکیه کوله. هغه څرګنده کړه چې له پاکستان سره د طالبانو اړیکې ورځ په ورځ خړې پړې کیږي خو پاکستان لا هم له حقاني شبکې او سراج الدین حقاني سره خپلې اړیکې نږدې او ټینګې ساتلې دي. عباس د یوې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان په افغانستان کې ستراتیژیک ژوروالی ترلاسه کړی وویل دا نظر په پاکستان کې وټوکه ګرځېدلی او دوی وایي چې دا طالبان دي چې په پاکستان کې ستراتیژیک ژوروالی ترلاسه کړی دی. نوموړي دغه راز دې ته په اشارې سره چې پخوا افغان حکومتونو پاکستان په افغانستان کې د ناامنۍ په پراخولو تورناوه خو اوس دغه معادله بدله شوې او پاکستان د افغانستان طالبان د خپلو وسلوالو مخالفینو په ملاتړ تورنوي. عباس وویل چې په لومړیو کې پاکستان له ملا یعقوب سره ښې اړیکې درلودې خو دا اړیکې ورو ورو سړې شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.